إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو ورسره جوخت الله وریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو ورو ټینګار نه کوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد داده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیکعمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لتاسنا مخکې ډېرې دورې تېرې شوې دي. په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغوی د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بزړه کېږه مه اندېښمن کېږه مه همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړوو رااړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دي لیدلي یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. تاسې خو د مرګ هیلې کولې خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وئ. دا د اوس سره مخامخ شوئ او تاسې هغه په سترګو ولید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي. نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ.
یاد لري څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیڅ ساکک د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدای د مرګ نیټه لیکل شوې ده څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به مونږ له همدې دنیا نه ورکو او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به مونږ ارومرو د هغو جزا ورکو وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين د دې مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي وجنګېدل د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نشول هغوی کمزوري ښکاره نه کړه هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نشول الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردګار زمون خطاوي او ګناوي راوبخه زمون په کار کې که ستاله حدودونه څه تیرای شوی وي هغه معاف کړه زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين په پای کې الله غوته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ د الله هم داراز نیک عمل کسان خوښيږي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين اے مؤمنان که تاسو د هغو خلکو په خوخه لاړ شي چې هغو کفر غوړه کړای دی نو هغوی به تاسو بیرته په شا وړوي او تاسو به ناکام شي د هغو خبرې غلطي دي حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو ځکه چې هغه الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغه په برخوالي الله کوم سند نه دی نازل کړی د هغه وروستی استوګنځای دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځای چې هغه ظالمانو ته به ور په برخه